په لاره کې را روان وو، په لاره کې چې موږ ته راغلو دغه یو ګیم دی، ما ته پته ده میټمنې ده پوه شوې، لکه پیسې دې فضول ځي، او بیا هم چې دی د خوند لپاره چې دی څه وکول پکار وي. نو اسماعیله څه پکې وایي راوبلې څه یاره مشکل هسې راواله زه دله ویډیو کوم. ته مهله ویډیو کې صحیح ده. دې خوا راشه، دا لکه چې دا بټن ده که نه، هسې ته راشه که نه کوم یو راواخلم. ما د خو هغه سپین دغه چې دی هغه لږ ماته اسان ښکاري. یاره دا خر راواله دا چې پروت دی. خر دا صحیح ده. دا یو درهم ده پوه شوې، چې وراچوئ او ګورو چې څه کېږي. ها سټارټ شو ها. دا ټوله ماله هسې ګپ شپ دی. روپۍ لاړه. راشه اوس ته یو ټرای وکړه. راشه اوس نمبر چې دی د اسماعیل دی. اوس چې دی د اسماعیل نمبر دی، اسماعیل ګوري چې څه کېږي. نو دې اشکال هم ماتې که نه راولو روپۍ دې په څه کې واچوي؟ اوس اسماعیل لګی دی. صحیح ده، زه روان کړه، روپۍ دې ور واچوله که نه؟ زه اوس روان کړه خو نه ځي. هله هله اسماعیل سره دوکه شوه. راځه ورځو ورپسې روپۍ وخوړه. الا د اسماعیل نه چې دی د اسماعیل نه روپۍ وواله. اسماعیل چې دی دا ګڼ کپ زامن کې ښه یو روپۍ مې ور واچول، اوس ماشین کار نه کوي. دا موږ د مالدار ښکارو وسیږه پوه شو، د خدای تعالی غریب مسکین انسان یې، دا وګوره. او بیا اسماعیل غریب نه یاره، ډېره ناجایزه سره وکړه یار. دا راځه ګوره هېڅ خبره نشته دی. دا قسمت څه ووایه په دې کې. یو روپۍ بېګاله وه خوب نه راځي، یو روپۍ رانه هی نو دا خیر دی ماړه پوه شوې، کله کله چې دی که نه داسې پکې راځي. دا اوس زه چې دی روان یم د نایف نه چې دی اورلانج ته روان یم، او ورسره چې دی زه لګیا یم ریکارډینګ هم تاسې هم ګورئ. सिस्टम है वो जो आपको रेस्टोरेंट है बाहर इधर सेफ ही زخپله چې ډېر وخت پس په دې لاره باندې راغلم، ډېر زیات دوکانونه دلته نوي وتې دي، زاړه ختم شوي دي. اسماعیل داسې غلی روان دی، څه پکې ووایه دې خپلو فالورو ته. زمونږ فالور هلکه دا چې دی ګوره آی ډي جوړه کړې ده، څوک یې نه فالو کوئ، ناجایز ورسره مه کوئ. زه به د دې کې چې په دې ویډیو باندې د دې چې کوم لینک دی هغه به زه په دې ویډیو بره ورکړم، هغې ته ویزټ وکړئ، لږ یې فالو کړئ. اکثر ماته ګیلې کوي، وایي زه تا سره دومره خواري کوم، لګیا یم د ویډیوګانې جوړوم، او وایي فالو نشته دی، وایي دا څه حساب دی. اوس په دې فالو کې ښه صحیح. دومره وخت ما تېر کړو، نو داسې یخني به نه وه. خو دا اوس چې دی تقریبا دې هفته کې چې دی دا هوا دومره یخه شوې ده چې بلکل یې موسم داسې کړی چې بلکل تپوس مه کوئ. اسماعیل خو د یخنۍ نه خبرې نشي کولی. क्या कर रहे हो؟ नीचे करो नीचे। नहीं ना, नहीं करो ना। अच्छा अब इसके साथ हो? नहीं करो ना। ټول میلو ها دا خو دغه سره ډېر زیات هلته که خیر لګړی مونږ سیګنل کې راوړي، هلته کې هم خلک دا لوبه کوي، دا ټول په د ګڼکپان غونډه کې. ها دا اوس چې دی را روانو په دې لاره کې بلکل په تیاره کې چې دی ګره اوس پاکستانیان دي ولاړ دي، یو ټیبل ایښی وړوکی ونه کې او مداریتوب یې کورو، ټول 505 کسان خپل ولاړ دي پوه شي.
او لګیو داسې یو ګیم غونډه کېو نو وایي 500 پس 500 پسې 1500 فری پوه شوې وایي که ګیم دې وګټلو نو اوس د اسمال ته وایي ته چې واله وکړه نو اسمال خیرتوب وکړ ورته ته اول وکړه چې زه یې وګورم سینګر ما ته ریکارډینګ سټارټ کړو چې ریکارډینګ مې سټارټ کړو نو ډایرکټ چې کوم کسانو سره ولاړو ما هغه چې دی دغه شول غوسه شول وایي دا ته څه کوې ریکارډینګ کې ټول خپل ما دې ښه دا ته دې سره ته د دې کسې وایي نه وایي ریکارډینګ مه کوه که نه ته څه کوې ما زه به یې شکلونه نه راولم وایي نه مه کوه نو ټول چې کوم ورته ولاړو هغه هم د هغې خپل کسان هغه ایکسپوز شول چې دا ټول خپل دي نو او څوک خبرې د کوم ځای او پاکستانیان وو پوه شوې دا چې دی بس دا خلک رانیسي او بس خلک غیرت کې راولي دا ګیم پې کوي بیا چې دی ورته وایي شابه اوس پیسې روباسه دا ته وویلله او ټول چې دی لکه دغه دی ګیم دی د سترګو بس د سترګو غلط فهمي د غلطۍ دی نو دې ته ډېر زیات خیال کوئ پوه شوې پنجابیان دي ښه چې کله هم ورته ودرېږئ نو خبره ورته مه منئ خالي ګورئ همداسې ترېنه ځئ بیا ورسره لانجې کونجې خوند نه کوي هغه دې چیو کې څه چې دونه رش دی ها خو که نه ډېر زیات رش وکړي دم کړی ده که څنګه او زه ولا په جیبونو مو یارېدم ما یې پېښ دانې چې د پاټکې مثال یې نه وي اشنغرۍ کې پاټک څه دی ما یې اوس چېرته جیب مې ویني والی اسمال ته مې ویلې ما جیبونه دې چک کړه ما کسان ټول میلو اوړو به 1 to 10 کې چې دی پورې کوي خو دا دی چې شیدونه د کار نه ډېر زیات کم وخت چلی ډېر ښه اوفرې لګېدلي دي ښه मुझे भी नहीं बोला How much? 10 dirham 10 درهم کې چې کېلې دي which country Africa Okay, this from Africa. this is not Africa this is Bangladesh मैं सोचा कि आपका है अच्छा अच्छा this is Bangladesh yeah Okay brother, thank you. اصل کې دغه ده هغه بنگلاديش کې دي والي دا د افریقي ما ویلې که دا چېرته کوم یو کس ناست و نو ما ویلې که دا د پاکستاني دی د دې به پوه شوې نو هغه چې دی د افریقن و او خبره داسې ده چې دغه و ده هغه کیلې چې د افریقانیانو د خوراک وي نو زموږ د خوراک هم نه